بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسو په انزر ټیپ کې دغه اپشن چې پاتې دي لکه سره خو چې تاسو ټول ورځ نن دغه خلاص کړو. دې کې اول چې دا ریکمندډ چارت څه معنی؟ مثلا د خپل یو ډیزاین راکړي، مثلا څنګه دا ټول سلیکټ کوم، ریکمندډ کلیک کوم، دې باندې چې موږ کلیک ول دا ګوره مختلف چارټونه دي. دا ګوره کوم چارت تاسو غواړئ، مثلا دغه اول خو د چارت په معنا پوښتنه کړه. چارت چې دا یو ډیټا موږ پریزنټ کوي په ګرافیکل شکل باندې. کرکټ کې نور شان کوم تاسو ډیټاګانې لیدلې چې مثال د دومره کس کې یو نفر ورسره دومره رنځونو کې بل ورسره دا رقم ته مثال دا یو په 10 ورو کې دومره رنځ غوي کړي وو، دوی په 10 ورو کې دومره رنځونه کړي، دومره کسان یې سوځېدلي دي دا رقم ته. اوس که چېرته دا چارټونه خوښ نه دي، لګور آل چارټ چې دا څومره چارټونه چې دي که نه دا ټول دلته موجود دي. تاسو سره کوم چارټ پکې غواړئ، دا چارټ غواړئ، دا چارټ غواړئ، کوم چارټ پکې غواړئ چې تاسو مثال راولئ، تاسو کومې خوښ ښکاري؟ ما ته دا خوښ ښکارېږي. راځم چې کومه په دې کلیک کوم، یا دا رنګه باندې کلیک کوم. دا اوس څه شی سو ګوره هغه چارټ چې دا موږ ته شی سو دا رقم ګوره ډیټا یې ګوره موږ ته راوستله. مثلا ګوره دا په جنوري کې مثال ګوره دغه شین رنګ چې دا د عثمان ده، ګوره دلته هم دا دلته هم ګوره دا او دلته هم دا عثمان، دلته هم دا دلته هم دا ګوره د هر یو کې بیا دلته یې ګوره په نظر په پیسو باندې ګوره د هغې ښیي دا ګرافیک ښیي. دا رقم دا عدنان ده، عدنان چې دا مثال دا کابل ده، کابل ګوره عدنان کابل ده دواړه یو هغې ورکړی ده. ګوره عدنان کوم یو رنګ یې ورکړی ده، دا رقم لږ کم شین چې ده هغه دغه ده ګوره، دا رقم دغه ده ګوره، دغه ده ګوره سیار کړی. دا رقم ته مثال خلیل ګوره هغه زیړ رنګ یې ورکړی ده، خلیل یعنې تخار ته ګوره دغه ده. دلته ګوره په فبروري کې دومره خرڅ کړی ده، په مثال مارچ کې دومره کړی. ګوره دا رقم د هر ډیټیل دا پریزنټ کړی ده تاسو ته. بل راځو دې که چې دا الیمنټ دي، الیمنټ مثال څنګه دی که مثال دغه ګوره ښه دغه ډیټا مثال داسې راسي که نه، دغه ګوره دغه پیسو مقدار دې ښکاره سي که نه، ورته ګوره د ښکاره دې نه شي، ګوره نه ښکاره کېږي، ورته ښکاره دې شي مثال ګوره ښکاره کېږي. مور آپشن کې هم دا رقم ته ده. بل دې کې پرایمري ګوره دا لکه اکسس مثال دې څه چارټ لیکي، دغه نومو ته څه لیکي دلته د کسانو ته. دلته لیکي مثال پورته لیکي، چیرته لیکي هغه اړخ کې راشي، ګوره اړخ کې راغی. مثلا زه دلته اول چې کوم ده دلته لیکمه، دا لیکمه نیم بقیې ټول هغه څه کې ګرځو. راځم چارټ باندې کلیک کوم، چارټ باندې چې کلیک کوم ډیزاین کې شی کوم دلته اکسیریس چې راځي مثال دلته ماته شی ولیکي، چېرته ولیکي دلته ولیکمه name of persons in city. دلته هم که غواړئ مثال دلته هم ته غواړئ مثال یو شی ولیکي، مثال دلته هم ته لیکئ هسې کلیک کړه، دا ګوره دا ګوره دلته راغی. ګوره دغه دلته مثال هر شی لیکي. چارټ ټایټل چې ده مثال دا خپل هم نیمه کلیک هم مثال لیکي، مثال سیلز ریپورټ ده، sales reports. ګوره دا رقم مثال دغه که خو دې خوا کې لکه عکس باندې هم دا چارټ غټولی وړوکی کولی هم شئ تاسو. بیا راځم دلته مثال دا ګوره نور شیان دلته مثال دا ګوره ښه چارټ چې ټایټل ده، ټایټل ښکاره شي که نه ښکاره شي. مثال ګوره ټایټل دی ګوره ابوف چارټ کې مثال چېرته دي سینټر چارټ کې دي، مثال چېرته اپشن ده پوزیشن ورته ټاکي، مثال دا چارټ د کوم ځای کې دا راسي لیکل راسي. دا رقم دا ټیبل دی مثال دا رقم ګوره ټیبل دی هم راسي که نه ورسره. ګوره د هر یو کس دی ګوره هلته پیسې هم ورسره راوستلې. چې ګوره عدنان دا مثال په جنوري کې 80,000 دلته 80,000 یې خیال یې کړی، ګوره دلته یې ګوره ولیکلې. ګوره زه کلیک کومه ټیبل چارټو څه شو ده او دغه هلته راغلي مخکې. ګورې هر یو کس دا رقم ده، ګوره هر یو کس مخامخ دلته پیسې دې هم پکې وکړو، دا رقم نه پکې، دا رقم ټیبل چارټ هم دې پکې راشي. دا رقم مختلف تاسو هغه کولی شئ پکې داسې راولئ، داسې ټیبل لیبل راولئ. مثال ګوره د هر یو کس سره مثال ګوره د ګوره پیسې راغلي د هر یو کس سره. ګوره مثال هر یو کس دومره سیل کړی ده، دلته دومره سیل کړی ده، هغه لیبل هم نه غواړي. بیا لیبل دې چېرته راسي؟ پورته سر کې دې راسي، لاندې دې راسي. ګوره
بیخ کې دې ولیکل سي با کې ولیکل سي کوم ځای کې نه ګوره کوم ستاسو ښه ښکارېږي جنوري کې نو ستاسو مسایل سره څومره ګوره دا ګوره بیل په هغه شکل سو تاسو مختلف تاسو شی کوئ چې کوم رنګ تاسو څه رقم ډیټا پک تاسو غواړئ هغه ورته نه کا یو هم کوم شو کوم دا رقم د ټیبل هم ورته شي که نه کا نه شو کولای لیبل هم نن کا ټول نن کا یو سر شی وکړه ورته ټول نن کا ډیټا لیبل نن پورا ټول پاک ډیټا دا رقم دا ګوره ایرور پکې راولي دا رقم دغه مخ د پکې راځي کوم رقم دې پکې راسي ګوره مختلف شیپونه دي دا ایرور غونډې مثال دا رقم دراسي کنه ګریډ لاینز دا خانه خالی چې دا پکې دا پکې راسي کنه ګوره د مختلف شیپ ګوره بدلیږي را بدلیږي نه ګوره الته نمونه دي کوم ځای راسي فاست ګوره مخکې دلته ولا نمونه کنه ګوره دا نمونه دلته دي کنه ګوره نمونه الته راسي ګوره ال دې وجود کوي تاسو ټاپ کې د نمونه راسي ګوره هر خواته کوم تاسو خواته فرق کوي تاسو ما غسي تاسو دا بیا جوړ کړئ اوس بل لیاوټ د کویک لیاوټ دلته هم ما مخکې دا مخ شو لاس ګوره ما غل دې شکل نمونه الته راغلی ګوره مخکې دلته و نمونه کړه ګوره ته نمونه دې اډخ کې راسي ګوره د شکل خپل هم دا ګوره په ټاپ کې راسي ګوره ډیټال د خپل تاسو هر ما کلیک کوئ مثلا کوم ډیزاین تاسو په نظر باندې خره دي ما بیا سلیکټ کړئ ما مثال په دې چارت باندې راولئ دا رقم د مثال دا غنی مثال دا چارت رنگونه هم د غزینه هم ډېر زیات رنگونه بدل پکې رنگونه هم بدلول شو دا رنگ پکې را دا رنگ پکې راشي ګوره دا رقم کدا دې هم خوښ نه اعظم دلته شیرته دلته ګو نو ډیزاینونه دی ګوره کوم رقم چې تاسو ډیزاین مې خوښي یا ډیزاین تاسو بس سلیکټ کوئ بل د سویچ دا نمونه پورته راولا پاس راولا ګوره پوس د نمونه ګوره چیک کړل پورته راسه ګوره دا نیم شانې ګوره دا جنوري او د مې شانې لاندې راښکته کړل نمونه ګوره پورته وکړل ګوره مې سویچ کا نه دا جنوري شان پاس راولا دا لاندې راغلی دې لپاره چې ګوره بل چې سلیکټ ګوره سلیکټ ډیټا څه معنی مثال دې کې موږ فلټر هم کولی شو او که چیرته مثال دغه چارټ کې نور کسان انزرټ سي د ډیټا کې چارټ خو همدا خوښ کړی ده که نه مثال نور ډیټا هم پکې سلیکټ کولی شو مثلا څنګه یا کوم دغه چارټ زه داسې یوې خواته کومه کله څه ولیکمه زه مثلا لیکمه علي مثلا دا ولیکه علي مصطفی دی ولد مثلا زه لیکمه مثلا فرح څه وکړه دا 50,000 دی کې سیل وکړو 70,000 دی کې او دې کې سیل نه کړی زیرو ده یا مثلا دا هغه شی کوم چې بیا موږ د په یاد مثال لیکم چې 10,000 مارچ کې و ډیټا چې هم ګوره دا اضافه نشو ګوره دغه نوم پکې ګوره د علي نوم ګوره او سلیکټ شوی هم دغه ځای ده ګوره اوس چې شي کوو راځم مثال دې ما کلیک کوم ګوره چارټ ډیزاین ما چې هغه کې کلیک کړئ دا ګوره سلیکټ دا ډیټا ما چې کلیک کړئ دا ګوره ارینج موږ دا ښایي کوم چې نه کوم چې سلیکټ کړئ مثلا ورته ما دا ټول سلیکټ کړه دا هم سلیکټ کړه دې پوره راغله ډیټا ده او دا دې اوکې کړه ګوره علي فرح هم پکې ګوره اضافه شو ګوره او دوه میاشتې په خاص سلیکټ کړئ یو دوه دي داسې مثال د غزینه هم تاسو ډیټا دا رقم ته وکونیسئ دا رقم هم تاسو ډیرولی شئ ګوره ډیټا هغه درېیمه میاشت هم پکې راغله ده ګوره جاري څو 10,000 شو دا رقم د دې قسم فلټر هم کولی شي مثلا د ګوره کسان ډېر دي که نه زه ورته یم مثلا ماته د مارچ او د فبروري مه ښایه ماته ویځې چې شی وښایه د هغه وښایه د جنوري کلیک کړې ګوره ویځې جنوري میاشت راغله ګوره نورې میاشتې لرې کړلې دا رقم دا مثال راځم دې باندې بیا دلته مثال که چېرته دا دواړه زه ټول سلیکټ کوم او دې کوم کسان مثال ته ډیټا ماته مه ښایه ورته ماته د عنان ډیټا ماته وښایه او د دغه هلته به یو څو کسان نور کړو او د علي دغه دواړه ډیټا موږ ته ښایي ګوره ایډیټ کولی هم شي داسې زه اوکې کړمه ګوره 3 میاشتې ګوره د عدنان دی ګوره د عدنان ګوره دا د لیجن وایي دی ګوره د عدنان دا رنګ دا د علي چې دا رنګ ده ګوره عدنان دلته دومره سیل کړی ده ګوره
او دلته دا په ور کې دومره کړی دا په مارچ کې دومره کړی دا همدارنګه علي فراق ولې چې دا نیول د دمو سیر کړل شین دی هغه نه ګوره شین رنګ د هم ور کړل دا رقم د ډیټا تاسو مثال کولای هم سر کولای هم شي درازم به ته شي کوم دا ټول بیتا کلیک کوم یې فلټر هم تاسو کولای شو ګوره سویچ دلته هم دا سویچ وینډوز نه دا هم کلیک کوم مثلا چې مری لاندې راځي هغه پورت راځي نمونه شاندې کسانو او اوکې کوم ګور ټول راغله که چېرته دغه دغه خو نه ګوره چینج چې دا چارت ټایپ ده په دې باندې کلیک کول د مثال نور ټایپونه دي مثال کوم ټایپ غواړئ دا ټایپ دې راسي کوم شکل دې راسي دا شکل دې دا شکل دې راسي کوم رقم ډیټا ورته نه دا شکل کې ماته راواله دا اوکې کومه ګوره سیل مونږ ته چک وره میاشت په حساب به رقم مونږ ته راوسته اوس کدی کې مثال ته ډیټا مثال دا رقم نه غواړي د څه راسي ګوره دې کې هم وسوره مختلف شیپونه دي یا دا مثل ګوره دا رقم ډیټا راغله زه څه شي کوم راځم دې ما مثل چې د نور تغیرات هم راولو زه دې خواته کوم دا ولې ګوره کوم د نور مولا کې کوچه افکار اسي ګوره دا رقم د هم راغله اوس دې ما رائټ کلیک کوم دا ګوره چې دا فارمیټ دې مې راغلی ګل درازه ګوره فل د چې راغلی د نور رنګونه هم شان ورکوي ګوره دا رنګ هم دې څخه هم تاسو چې کوی شئ دې شکل کې تغیرات راوسته شي ګوره کوم شکل مثل خوښ هغه نه خوښ نه دا رنګونه پکې اتومات کې دا نیم داره پکې کوي فل کې مثال دا رقم فل کې دا رقم ګوره مختلف تاسو دې کې شي کوی شئ نور چینجز پکې راوسته شي مثال دې کې مثال خوښ نه تاسو نه فل دا کومه بل کوم مثال بارډر هم سره کوم د خوښ دا رقم خوښ ده مثلا دا رقم بارډر ورکړي څه رقم بارډر ورکوئ تاسو دا رنګ دا کلر یې مثلا بارډر دی رنګ سره کوم دی سور ورګوره سور حاصل او دا فیل کې کوم چې تاسو ته زه خصوصي ښکاره شي ګوره دا فیل زه وکړم چې هلته کې نیم ډیټا ښکاري ګوره بارډر هم تاسو رنګ معلوم شي دا رقم د مثال ترانسپیرنسي د رنګ یې کموئ ډېروئ ویټ دا رقم د مثال پراخه کوئ کموئ دغه د مثال دغه رقمونه راواخلئ ګوره مختلف تاسو دې کې هر رقم شي وغواړئ هغه تاسو پکې راوستلی فلیټ دي کاپي سټرنډ دي څه شي دارنګه دلته هم تاسو چیک کولی شئ ګوره ترانسپیرنسي مثلا ګوره ترانسپیرنسي ګوره رنګ یې څنګه هغه څه ګوره څه رقم ده څه ګوره بیخي بېل بېل نمونه څه ګوره بیا راځم ګوره هلته کې څه کلیک یې پرې ګوره دا ګوره بیخي بل رقم ده څه ګوره بیا راځم مثال دلته پراپرټي باندې کلیک کوم سایز باندې تاسو مختلف چینجز دی کې تاسو راوستلی شئ چې رقم تاسو هغه بیخي وایي 3D موډل کوم یو پکې غواړئ که نه 3D موډل کې راسي کوم موډل کې راسي دې څخه تاسو هم ټیکسټ چیک کولی شئ اضافه که هایټ یې څومره دي مثال ګوره ویټ دې څومره ګوره پراخوالی یې څومره دي هغه داسې مختلف تاسو چیک کولی شئ دې کې تغیرات راوستلی د خپلې خوښې چې هر څه رقم تاسو تغیرات پکې راولئ هغه تاسو پکې راوستلی شئ ټیکس آپشن کې چې دا ټیکس آپشن خو هم ګوره ټیکس آپشن کې مثال کلیک کړو مثال ګوره ښه دا خطونه مو سره کوم ګوره ټیکس آپشن ګورم دا ټیکس دغه راغی دا آرټ کې مثال دی راولی چې شی راولی ورته هم دغه رنګ کې راولم مثال ګریډینس پکې راولئ ګوره پکچر ګوره دا کوم هغه غواړئ ګوره دا رنګ یې هم د یوز نه کمولو ډېرولی هم شي تاسو مختلف تغیرات پکې راوستلی شي تاسو باید هر وخت یو چارټ جوړوئ په خوښ کوئ چې دا ټول هغه پرې اپلای کړئ چې تاسو ښه ښکاره شي کوم رقم ښه راځي ما رقم طی کوي بل دا فارمیټ هغه فارمیټ هم موږ دې کې دا زه به دا کلوز کړم کو دغه دوه آپشن چې فارمیټ او دا ډیزاین دا که چې دې باندې کلیک کړو ګوره نه یو نه ښکاري دې چارټ باندې کلیک کوئ بیا دا شی د دواړه مخې ته راځي اوس راځم فارمیټ کې چې کو دې کې مختلف شیان موږ اضافه کوو دا خو مخکې موږ هغه کړي دي مثلا دا پکې غواړئ دا رقم دی دا پکې راغلی د شي فارمیټ د رنګ شیان وکړه بېرته بیا د شي فارمیټ راځي نو دې کلیک کوم بیا راځم فارمیټ ته دا رقم دی همدې د مثال دا رنګ شیان یې څه رقم د بدلی را بدلی ګوره هماغه پکې اضافه شو همدا پکې اضافه شو فیل یې څه رقم ته کې
دې نه هم تاسو کولای مثال دا آوټلاین سره کوم تر راولي دا کوم ویټ کې مثال دا ګوره اخشا مخکې چې رائټ ما کلیک پې کنه هغه کوم هم تاسو کو فارمیټ ډیزاین څخه هم راوستای او دا رائټ کلیک باندې هم تاسو راوستلی شئ فارمیټ پرنټ ګوره چارت ایریا او دلته هم ده ګوره مختلف تاسو شیان پکې راوستلی شئ کې تغییرات پکې راوستلی شئ اوس لازم دا شی کوم دا ډیلیټ کومه دغه به هم زه آل کومه کلیر آل به کوم دا کلیر آل تیر راځم انزرټ ټیب ته دا کوم شو او دلته چې ګوره د بیل بیل یې ورکړي دي مثلا که دې کې ته کوم رقم غواړې دا رقم ته غواړې کوم رقم ته غواړې او چې کوو ډیټا سلیکټ کړو چې دا یو دوه درې هم به پکې راځي مې کلیک کړ دلته هم ګوره ما آل چارټ چې دلته هم شته ده هغه آل وکنه دلته مثال بیا یو بیل کوم رنګ تاسو چارټ غواړئ دا غواړئ دا غواړئ دا نه غواړئ مثلا دغه بل رقم چارټ غواړئ ګوره دا رقم ته دا چارټ غواړئ ته دیګ دا رقم ته هم دا ګوره مختلف چارټونه تاسو یو دانه شی کولی شئ یوز کولی شئ دا رقم چارټ غواړئ ګوره سره یو چارټ باندې څه دا کلیک کوي بل ځای کې ګوره میپ ده چې دې میپ باندې مونږ کلیک کړو نو دا شی کوي مونږ ته نقشه ښایي د نقشې په هغه مخه چې مونږ کوم ولایتو کې مثال کوم ځای کې مونږ چې کړې ده سین هم کړې ده دا زما په خیال یو پغمان وغی که زه ډیلیټ کوم راځم دا ټول سلیکټ کوم چې مخکې یو پغمان یې مې وښودو انزرټ کې میپ more maps here so یو پغمان پکې ښایي ممکن دا ډیلیټ کوم داسې دې د هغه نه غواړم دا لازم انزرټ ټیب ته انزرټ ټیب کې میپ میپ اوس ګوره دا موږ د شیخي ګوره د میپ چې دا که نه نقشه کې مدخل چې موږ کوم ولایتو کې موږ سیل لرو دا ګوره صحیح نه ښکارېږي مثلا زه دې باندې کلیک کوم اوس ګوره دغه ټول ولایتونه یې ګوره شی کړل دلته یې موږ ته منشن کړل ګوره کابل ده که نه ګوره دا د کابل شو تخار دا د تخار شو بل چې د قندهار دا د قندهار شو ګوره د موږ په نقشه کې هم مدخل لغمان هغه د لغمان شو ګوره کوم ولایتو کې چې سیل یا ګوره ننګرهار پکې نشته ګوره چې سیل موږ د نقشې په هغه مخې چې دغه ځایانو کې موږ سیل لرو خو د افغانستان دغه نور ولایتونه چې دغه یو کې هم موږ سیل نه لرو ولې سیل نه لرو دا ګوره ګرافیک ډېر انسان ورته متوجه کېږي که دلته تاسو ډیټا ته پرزنټ کړي دا چې ډیټا وخت بغیر چارټ نه سړی پرې نه پوهېږي ګوره که دلته موږ نقشه کې ورته ښکارو ګوره سړی خپله منیجر هم پوهېږي مثال کنټري منیجر هم پوهېږي عمومي جنرال منیجر هم پوهېږي چې دغه نور ولایتو کې موږ ولې سیل نه لرو ګوره موږ خپله یو قسم موږ ته ګوره مینه ګوره دغې نه دغې لیکلو نه موږ دغې اډیا کې موږ ته ډېر ښه اډیا موږ ته راغلله همدا رقم د مثال دی کې مثال دا نقشه د خوښنۍ له نور نقشې هم دي پکې مثال ګوره مختلف هغه د سر یو باندې خوښي یا باندې کلیک کوي چارټ ټیب چې دا مثال دا چارټ ټیب ته بیا ته اړو موف چې دا مثال بل هغه ته اړی ګوره نوی کوم اوبجیکټ ده نوی اوبجیکټ ته یې واړه راته هغه موف ته نیو ورکشیر راته واړه ګوره خو چې مثال ځان ته یې هغه کې راوسته ګوره چارټ ګوره شیټ ګوره بل شیټ یې راوسته چارټ په نوم باندې چارټ 1 په نوم باندې تاسو مثال بل هغه ته تاسو موف کولی شئ لازم دا شی کوم دا ډیلیټ کوم بل لازم دی کې انزرټ کې پیو ټیبل چارټ چې دا خو موږ مخکې ولوستل پیو ټیبل سره کوم جوړېږي پیو ټیبل چارټ چې دا کوم سره انزرټ کېږي بل دی کې دا لاین ده لاین څنګه دا موږ سوچا د یو هغه چې دا په یو هغه کې موږ پرزنټ کوو په دې یو لاین کې په یو سیل کې یو رو کې څنګه مثال باندې کلیک کوم دا هم د چارټ هغه ده خو د چارټ نه دا لږ توپیر کوي مثلا زه ورته وایم دا د مارچ ډیټا ماته چیک کړه پرزنټ یې کړه لوکیشن ورته وایم دا تیار د ټکنالوژي اوکې کوم نو دا شی ګوره د مارچ ډیټا موږ دا رقم ده په یو خط کې ګوره په یو سیل کې چارټ چې دا عمومي غټ عکس غوندې راځي دا ګوره په یو سیل کې راځي که دا لږ زوم کوم تاسو ښکاره شي دې هم ګوره کالم ایډیټ دا مثال ایډیټ کوئ ګروپ کوئ لینث مثال کوئ چې کالم ته اړ مثال وای ته اړ درکړم ګوره
دا شیپونه مثال مختلف شیپونه دا شیپونه غواړي مثال ګوره مارک کې ګوره مارک کې څنګه کا های پوینټ مثال چې کا سور کا ګوره دغه جیک سیل دغه ګوره سور شو ګوره پیر اعظم مثال لو پوینټ ورته مې چې کا دا کوم ته شینې کا ګوره لو اند غزنه کې دا ګوره بیا ورته مثال فرست پوینټ هغه کوم چې سٹارټ موږ خسته هغه موږ دا کا ګوره سمې غزر ولا چې درګه مختلف تاسو هغه چې کوي کی کولای شي مثال یک سیریز د مثال کلیر کې د کلیر کړه بل دا انسرټ کې کالم هم د کوم د ډیټا رینج غوډي هم ته په کالم کې یا خو ګورم ته په هغه کې وکنه ورته مثلا د جنوري و مارچ وبخي مارچ کې کوم ځای کې کالم دا هم یو شیټ کې متراځي مثال هم د غزم مخکې چې ټاکل هم د غزي کې راځي دا اوکې کومه اوکې ګوره ډیټا هم د چیک دا د کالم په غیر ښکارا کړله لکه مخکې د خط په شکل سي خط پورته وکنه ګوره د کالم باندې دا ځکه دا ګوره بیل ده دي کې هم ګو ډیټا مثال ما نور ما هغه چې ټول د باندې هم اپلای کیږي ته د چې دا هغه مونږ ته رنګا کا چیټ زموږ ته ما ته چیټ هغه دا رنګ ورکا ودا چیټ د ګوره صحیح نه معلومیږي نه فورس د مثال اول مثال کوم چې موږ سٹارټ اخیسته سال یو غره دا رنګ ور دا غره سال یو غره دا ګوره هر کله ګوره 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ګوره دا هر یو رقم کالم اخیسته ده مثال دا رقم دا کې خوښ نه ده بل هغه پکې وټاکه دا رنګ ورکړي مختلف رنگونه ورکوي شي مثال دا خوانند خوښ نه د غزینه نور رنگونه هم مور کلرز ورکړه رنگ ورکاس ورکول شي بیا راځم انسرټ کې چې دا مشو دا هم ورته ما دي هم رینج ورته دغه مې شو بیا راواله ما چیرته دا وځه ورته یاره پکې ولاړی نو اوکې کومه ګوره داسې بره غوندې موږ راوسته ګوره دا یې غواړي کوم یې غواړي مثال تاسو راوستلی شئ کوم دا راکړه بیا راځم انسرټ ټیپ ته دا سلیسر او دا ټایمر چې دا کله چې مثال موږ په یو ټیبل واخلو دا وخت ډېر کار کوي او یو چې دا مثال دغه فارمیټ از ټیبل چې موږ خو یا مثال دغه ټیبل دي کې هم هلته خپل آپشن کې هم راځي او له دې ځای څخه خپل د انسرټ ټیپ څخه هم تاسو دا شی کوي کارولی شئ زموږ سره هغه شی نشته په یو ټیبل شی نو دلته شی کوي کار نه کوي که چېرته هغه موږ په یو ټیبل یا فارمیټ از ټیبل موږ والو نو دا شی هم د خپله موږ ته هغه نوی آپشن چې اضافه کېږي هغې کې هم راځي او له خپل د انسرټ ټیپ کې دې ځای کې خپله هم شته ده بل دې کې دا لینک کې مثال دا شی کوم دا دواړه زه کلیر کوم پاک به کمول ده لینک چې کو موږ دې کې ارتباط ورکو څنګه ارتباط ورکو مثلا دغه ډیټا دا ګوره دا اوس موږ سیل کړی دا موږ سیل کړی ده اوس صحیح ده عدنان مثال سیل کړی ده په جنوري کې 80,000 خرید کړی ده مثال 45,000 معشوق کړی ده 9,000 متیوره کړی 90,000 اوس که چېرته دلته موږ نور لینک موږ ورکړو چېرته وایي که چېرته تاسو نور ډیټا کتل غواړئ مثال هر ورځ سیل چې دوی دغه یو میاشت 80,000 کړی ده دا څنګه سیل کړی ده هغه عمومي ډیټا تاسو لیست پکې د اضافه کول غواړئ دلته یو لینک هم ورکړو نو لینک چې دغه د ارتباط اړیکې جوړولو ته وایي نو راځم انسرټ ټیپ ته راځم لینک چې شی ګوره دا لینک ده دلته چې دا کوم یو ریپورټ غواړئ دا ګوره ما ریپورټ ما سره هغه ډیټا نشته دا خو ورته فرض کې دغه خو انول ریپورټ ده د لفظ متن شی غوسته ما سره کنه وګوره کوارټر هغه 3 میاشتې دي کنه فرض کې دا 3 میاشتې تاسو شی کې لینک غواړئ دا اوکې کومه ګوره دا دلته راغله اوس دا ګوره خپل هغه د کوم فولډر لیکل چې ول هغه رقم دی زه نه لیکل دا رقم ته نه راځي څنګه لیکل دا راځي کنټرول زیډ زه ورته په خپل هغه زه خوښې لیکل غواړم څه رقم لیکل غواړم راځم کوارټر ریپورټ وکنه ګوره که چېرته دغه ټیکسټ ټو ډسپلی دې من تاسو مثال دغه چې کلیک ګوره دا خپله ګوره فولډر نوم په چې په نوم دا ورکشیټ ګوره په هغه ورکبوک ما په نوم باندې راغلی ده په کوم زه په خپل هغه لیکم ورته فارمور سیل یا daily sales in
دا ما ګورل ولکه کوم تاسو لیکلو کې ګور هغه د فولډر لیکل زما خپل لیکل کوم چې کوم دا اوکې کوم ګوره دا راغی ګوره اوس که چې دې مزه کلیک کوم نو اتومات شي کېږي هغه متخلصي ګوره دا مته ګوره خلاص یو ورځ راپور مثلا لیکل شوی او ټول شي کېږي د تاسو چیک کوئ شئ لیدلی شئ ګوره دا رقم ده بل په دې کې چې دا لینک چې ده دلته ګوره ویب هم ده ګوره ځکه دا ګوره existing file or web page که چېرته موږ ځینې مثال یو فایل مو سرچ کړی ده هغه دلته مو لینک کول مثلا د لینک جوړول غواړو که چېرته زه د هغې باندې کلیک کړم هماغه هغه فایل ته ویسي یا مثال کوم هغه ویډیو ده یا کوم مثال یو هغه چینل ده غواړم چې دلته څه لیکل وکړم که چېرته مثلا ما اړتیا سي دلته کلیک کړم اتومات هغه چینل ته ویسي نو هغه چې کې د ویب ته هم موږ لینک ورکوي څنګه لینک ورکوي چې لازم دلته اوس چې کوم مثلا ما یوټیوب خلاص کړی که چېرته دا یوټیوب تاسو لینک ورکوي چې تاسو اتومات یو کلیک یوټیوب درته خلاص دی او که نه که ته غواړې مثلا یو کوم چینل ده هغه راسي مثلا دغه چینل ده دا زما خپل چینل ده یا مثال دا زه کلیک کوم ورته خپل ویډیو مې راغلی ده دا یو مثال د ګور شیر باندې کلیک کوم شیر کې کاپی شو کنه د بیا دا کلوز بیا کوي سټاپ کوم اوس هغه لینک چې موږ هلته جوړ کړی ده هغه مثال کاپی مې چې کړه هغه دلته چې کو پیسټ کوو کنټرول وي ګور دلته که دلته تاسو لیکل ونه کوئ مثال دغه لیکل دلته راځي بیا زه دې باندې لیکم ابدوال ګوره یوټیوب ابدوال ده مثلا مخالف شي اصلي کې ګوره همدغه ما لیکل دا کوم دال ګوره رااله اوس کدی ما څنګه کلیک کوم نو ما چیرته وړي هغه خپل سټیشن د هغه چینل د چې د ویډیو ولا ګوره هغه د اتومات ګوره زه بوتلم یا دا رقم د زه کلوز کوم دا کلوز کوم مثلا دا ویکیپیډیا کې ده دلته شي کوم یو شیر سرچ کوم مثلا لیکم what is accounting ویکیپیډیا ده ګوره دغه چې هغه مو دی هغه خلاصوم مثلا زه دې کې دغه باندې کلیک کوم اوس چې هر وخت مثال دلته مثلا دغه شي کې ستونزه ماته راغله او ما دا معلومات دغه ځینې اخیستی ده دلته یو لینک ورته جوړوم څنګه لینک جوړوم دا کاپي کوم لکه دا ورو سایډ ده کنه دا پروف ده کنه د ډیټا لپاره راځم دلته درېږم بیا راځم لینک ده لینک باندې کلیم ګوره دا ویب سایټ کې دلته شی کوم دلته مثال هغه کومه دا په اکاونټ ټول دلته لیکم مثلا لیکم سایټ verification site verification دا څنګه کلیک کوم هغه ولیکم څه ده خیر ګوره اوس که چېرته مثال تا نقص وي دغه مثال دغه فارموله دی یا دغه دلته تاسو سره مثال دا د ډیفینیشن شین د اخیستي ته وایي دا تا له کومه کړو اوس ته که زه بیا سرچ کړې تا ته ډېره غټه ستونزه ده که نو تا لینک ورکړی ده څنګه چې دې باندې ته کلیک کړې د لینک باندې ګوره اتومات هماغه پیج مونږ ته هماغه لینک را خلاص کړو دغه لینک دغه شیانو کې ډېر زیات استعمالېږي دا زه کلوز کوم او که چېرته مثال غواړې دغه لینک ختم کړي دی مثال دې باندې رایټ کلیک کړې دا رقم هم لیک ګوره ریموف لینک ده یا ایډیټ لینک ده مثال دا لینک نه ده دا لینک نو بل لینک ورکړې بل سایډ مثال هغه خپل کاپي کوي ورته هم ریموف لینک یا خپل دا لینک باندې هم دلته مثال دا ودرېږي دا خو پیش دې باندې ولاړې مه که نه کلیک مې کوم دا ریموف ګوره لینک ګوره دا شی څه لیکو سرچ مې کلیک کړل ته مونږ نه وړي بل بیا راځم لینک ته بل لینک ګوره ښه لینک چې تاسو هر چې د فولډر یې نه ګوره تاسو کولی شئ خپل فولډر مثال ډریس هر چېرته یا خپل فولډر شیان تاسو پیدا کړئ بیا هغلته لینک تاسو ورکوئ بل ګوره پلس ان دس ډاکومنټ لینک دی که چېرته دلته موږ سره شیټونه ډېر زیات وي او زه غواړم ما یو شیټ د مثال د فرق دا کوانټیټي چې ما لیکلی ده دلته زه یې دغه ځای کې فرض کړئ دلته که نه ما سره شیټونه ډېر دي زه غواړم دلته ډیټا کار کوم دغه ته ما ته اړتیا پیدا کړي چې زه یو سرچ کوم که نه دلته کوم یو نه ما دغه ډیټا اخیستی دی کوم څه دغه ما دا ډیټا لینک لري
هغه زه کومه پیدا کوم دلته مثلا ورته لیکي ګور دا ولګه شیټ 1 کوم یو ور ټیکسټ ده ګور شیټ 1 ده کوم یو اخلي ډیفرنس کوم ورکه زه ورته ګور خاطر ما کوانټیټي د کوانټیټي کوم هغه ته ویسل د باندې هغه کوم ډیفرنس کوم خانه ته کوم کالم ته ویسل ته ما A2 د A دوی ما هغه ویسل چې په نوم باندې کوانټیټي دا کنه همدا نوم ورکه او قبول نوم ورته ورته همدا نوم ورکوم اوکې کومه ګوره دلته اوس راغی اوس چېرته زه دلته پوره کار کوم شیټ 1 کې کنه اوس ما اړتیا شوه کوانټیټي دغه ته اوس شیټونه ډېر دي کنه او زه نه پوهېږم چې دا کوم چې نه ما دغه ډېټا اخیستې وه یا کوم څه دا لینک لرودو اتومات باندې کلینک کوم ګوره اتومات چیک ګوره کوانټیټي زه ګوره راوستلم بیا راځم لینک ته بل کریټ نیو دا که چېرته مثال مونږ دلته اوس کار کوو مثال دې نه وروسته زه یو بل هغه راولم یو بل اکسل فایل خلاصوم نو هغه کومه څه مثال د تیار ما ته اول نه غواړم لینک یې کړم مثلا دغه ډیټا ما دومره جوړه کړله راځم بل ورکبوک اخلم د اکسل نو هغې لپاره به چیرې ګوره نیم اف نیو راکړم درته لیکم مثلا لیکم www همدا اوس یې ډیټ سی ورته و چینج اگر ورته بدلولی هم شو دا اوکې که ګوره دا اوس راغلی ما زه لیکل کومه دا سیف کوم ګوره ما بند کړو اوس ما چې بیا کلیک کوم ګوره بیا اتومات چیک یې هم دغه ته بیا بل چې دا ور کلوز کړو بل چې دا ایمیل ده دلته د کس مثال ایمیل لیک ډسپلی مثال چا په ایمیل خپل د کس لیکم مثلا لیکم فاروق ام ډاټ فاروق خپل هغه لیکم gmail.com subject چیه ده for new job او د مثال د غواړم دغه هغه چې ده میډم د هڅه چې لیکل د ولیکل ریسنټ ایمیل چې کوم له اسلام تاسو لیکل د ولیکل ګوره د سمو ګوت راغی دلته لیکم jobs څنګه یو دغه وړه کې لیکم دا څنګه یې که چې دا دوی کوم د ما جواب نو دا اوس که چیرته مثلا که څه چې کومه دغه ډیټا اروح زه ته لیږم څنګه چې زه مثلا اړتیا نشته دلته د نوم بیا سرچ کوم مثلا په آوټلوک کې چې ته موږ آوټلوک ولرو او دې باندې موږ کلیک کوو اړتیا نشته چې دا کس نوم سرچ کوو د کس دا ایمیل ولګي مثلا کلیک کړي نو چې کس هلته آوټلوک خلاصېږي هلته ګوره آوټلوک اوس ما سره آوټلوک اوس لپاره نشته ده که چېرته آوټلوک مثال وي نو سره کلیک یې کړې دا د اتومات هلته په سینډ ټو کې چې دا اتومات د کس نوم راځي دغه دې لپاره ده اوس دا راځو دا خو لینک خلاص شی کوم راځم دا به ټول کلیر آل کومه هوم ته راځم هوم ټیب ته او دا کلیر آل بیا راځم انزر ټیب ته دا د ټیکسټ ده ټیکسټ کې مثال ګوره دې یو دا ټیکسټ بوک چې که چېرته مونږ یو لکه شیپ غوندې یو ځینې مونږ نیم لیکنې دي چې هغه مثال لرې ځینې هم باید ښکاره شي دې ما زه کلیک کوم ګوره ساسونه جوړول مثلا this is افغانستان د لیکنې ګوره دا اوس دا راغلی خو دې کله چې کلیک کړې تاسو ګوره پورته یو فارمیټ شیپ نوم باندې بله ټیب هم خلاصېږي چې دې کې هم لکه ما د هغه غوندې مثلا تاسو نور چینجز پکې راوستی شئ رنګ یې ورکولی شئ مثلا ورته دا شیپ کې ماته تبدیل کړه ګوره دا رقم ته راوله مثال یا بل رقم ته راوله دا رقم ته راوله ګوره شیپ مثلا دا شیپ دې خوښ نه ده چینج شیپ ورته کومه مثلا څه شی ورته هم داسې راوله ګوره رنگ چینج ہے مثلا دا رقم رنگ چینج ګوره اس مختلف تاسو آوټلوک مثال شیپ فولی سره رقم تکو رنگ دا مثال دا رقم ته آوټلوک بارډر شان ورکوي نه ورکوي یا ته بارډر دا رنگ کم راوړه دا رقم ته یو لیکل چې دي مثلا تاسو غواړئ مثال ډېر لرې نه شو سي او چاته دا رقم ته مثلا د افغانستان لیکل چې دي مینس کې دغه لیکل چې دي مثال د هغې ته ګوره دا سره شوی ایز ده کوم دا رقم دغه کې مثلا ګوره د هغې لیکل مثال بل رقم ته غواړئ کوم رقم ته غواړئ دا ټکس افیکټ شیان چې دي تاسو پکې استعمالولی شئ وبین دا صحیح ده دلته هم تاسو مثال د ټکس رنګ مثال سور ګوره سور رنګ یې ونیسئ مثال لاندې د ټکس رقم ته سي دا رقم مکمل تاسو هغه پکې راوستلی شئ بیا چې زه انزر ټیب ته ځم
بیا راځم ټیکسټ د هیډر او فوډر موږ سره بیا ډیټا ډېره اوسېږي راځم تاسو ډیټا ستا کنه غواړم مثال خپل هغه ته هغه ورکړم هیډر او فوډر ورکړم هیډر او فوډر لکه تاسو په ورډ پروګرام کې هم لوستلی چې مثال موږ څنګه چې ته پیج ته مثال پیج نمبر ورکو مثال دا رقم ته خپل لاندې خپل هغه نمبر فوډ نوټ کې دا تلیفون شمیرې نو شیان ورکو چې دا موږ پرنټو په هره پاڼه باندې خپله پرنټ شي زه باید ونه لیکم ګوره راځم هیډر ته ګوره هیډر باندې ما کلیک کړو د دې څخه هم تاسو مثال مختلف هیډر شیان تاسو پیج نمبر نو شیان تاسو راخیستی سئ ګوره دلته هم راغلي دي او که چېرته مثال دلته نه راغلی مثال دا ګوره پیج نمبر لاندې ګوره کلیک کوم ګوره پیج 1 ګوره پیج 2 بل دې خواته لاندې راښکته ګوره پیج 2 پیج 3 ګوره اخواته ده ګوره پیج 4 دا چې ګوره ډیټا ګوره ما سره څه ده غیر منظمه ده نو دې لپاره چې دا به اول منظم کړو ویو ته راځم مثال دا نورمال کومه نو دا ډیټا چې کوم دا رقم وړاکې کوم زه I think it's just easy. Zambia insert का via text का via header folder ولا كي مثلا आगे चलने के बाद का ये कौन ب ها لذا سبب مكمل يا كوما دا غسي مكمل شي کوم یو پته کوم نشي یو غسي ګور دا رقم ته جوړه کوي نو راځم هیډر ته راځم ګوره پیج نمبر راغی دا رقم دغه څنګه کې ضرورت وایم د پیج نمبر سره هغه هم د 200 پاڼې ده ګوره پیج 200 ګوره دا رقم مثال دی تاسو دا مثال نه غواړئ خپل کوم لیکل پکې غواړئ مثال لیکئ دغه سټاک او I think was stock da stock info خپل لیکم stock info ګوره اره پیج کې stock info ګوره خپل راغی اره پیج کې ګوره ازم دا ډیټا لږ نور هم ډیر راکم چې دا ډیټا کم ولا او ویو کې کوم نارمل دی واخلم ازم دا ډیټا نور چې کومه ډیرو مشه دا سم ډیرې تاسو د خپل تاسو په پیدا شي کنټرول سی مدرېګما انټر نور کوم ته مدرېګما او انټر او things yeah the selection tree for مثلا دا کنټرول سی د پیس کولې هم شي انټر او کې شامل راځي اوس راځم بیرته هیډر ته انسرټ ټیب کې شي کار ټیکسټ کې هیډر ګور دا خپل هم تاسو لیکلی شئ مثل دا پیغام کې کولی شئ دا رقم ته مثال نمبر اف لیک کرنٹ ډیټ هم پکې لیکلی شئ چې مثال موجوده تاریخ مثال موږ ته پکې راسي لکه دا درې کوم ولدا لیکم مثال کرنٹ ډیټ څنګه لاندې کلیک کې ګوره ګونن ورځې 600 نیټه یې ګوره پکې راغله دا اوس هر وخت د دې ګونن ورځې نیټه پکې شي کې پرنټ کیږي تاسو پیج تاسو ښکته سئ دا رقم ته پیاز में जब तुम से शेयर करूँगा बहुत शेयर लिंक क्लिक कर हाँ टेक्स्ट की भी हीडर और फूडर دا رقم د فایل پیت مثال څه معنا کوي چې تاسو مثلا فایل پیت چې دا مکمل دی فایل د کوم ځای کې سیف دا کوم ځای کې دا ټول معلومات دی پیج نمبر په ځای مثال دا چونو اوس باندې کلیک وګوره محمد فاروق ثاني ځای سو مثال ډیسکټاپ دا شي فایل چې کوم دا ډیمو په نوم مکمل هغه پکې مثال راغلی مثلا دا پکې نه شیټ مثال پکې اچوي شیټ نه د ښکته ګوره شیټ څه ده شیټ 2 کې دا ګوره هر پاڼه کې شیټ 2 مثال کوم چې ښکته کې هر پاڼه کې ګوره شیټ 2 لیکل کېږي ډېر ځینې باندې کلیک کوم وایي چې کلیک کې دا خپل هوډر فولډر باندې ګوره خپل شي کې هوډر فولډر دې آپشن خلاصېږي کرنٹ ډیټا فایل شیټ د مثال پکچر هم مثال پکې راوسته مثلا دا غواړم پکچر پکې راسي
اصلا پکچر سره دغه ذکر راوړي پکچر نو لازم پکچر باندې کلیک کوم آفلاین ګوره ما سره فایل هغه کې سته ده اړتیا کې نشته مثلا دغه لیکم مثلا دغه مثال هغه ده ګوره یو کلیک ګوره غټ راغی دا ګوره چې کلیک مثال چې تاسو نوی ګوره ورخطا کېږي ما دې تاسو دا ولې غټ راغی دا ګوره دا مخکې غیر فعال وي باندې کلیک کوي دا ګوره اوس فعال شو دې ماشي کې د سایز یې کم کوي دا سایز غټ ده که نه سایز یې چې کوي وړوکی کوي ګوره سایز یې وړوکی شو ګوره هلته راغی دا رقم د مثال د نوم وزارت یې د هغه نوم مثال لیکم ABC sorry C L د اصل هیډر کې شم نمونه درته راځي مثلا لیکم فاینانس یا اصل کې دلته شي کې فاینانس لوګو راځي دلته دلته د افغانستان دغه نمونه دلته راځي مثلا ABC دلته راځي دا داسې راځي اصل کې پریکټیکل کې ABC مثلا کمپنیز ولا مثلا ministry لیکم ministry of finance knowledge finance دلته شي کې دلته دی هغه وزارت چې مثلا کوم لوګو د هغه دلته راځي مثلا دلته ستاسو د شرکت لوګو راځي مال دغه راوستله دا رقم لیکلو پورته دي دا مثال بیا هغه مونږ تېر درسو کې ولوستل د پیج لیوټ کې هم راځي بیا دا هېډ چې کېږي دا به لاندې ښکته کوي ورته لکه څنګه زموږ هغه ته دا ورته وایم ګوره دلته هم ګوره هېډر او فوډر هغه شته ګوره ګوره دلته هم ګوره مخکې درس کې مونږ تاسو دا پراکټیکل دا کار مونږ تاسو کړی هم و یو ځل دلته بیا دا رقم ته جوړ کړئ تاسو ایمرجن کې شی کول ته ګوره ټاپ چې د ټاپ نه ورته دا رقم ته راښکته کوي لاندې ګوره ما ډېر راښکته کوي تېر سو ګوره ډېر راښکته سو بېرته به یې مثال لاړ شي دا به جوړ کړئ ایمرجن کې دا ما ډېر راغی ګوره دا رقم ترتیب به تاسو به خپله ورته جوړ کړئ دا اوس ما تاسو سره هغه کولی شي تاسو جوړو مو وخت نیسي دا رقم د مثال فوټ نوټ ده ګوره دا فوټ نوټ ده ګوره فوټ نوټ کې مو شي عمومي موږ هغه نمبر وکړو لکه څنګه د لیکم آفیس نمبر شفرشن 219 دا رقم د یو نمبر باندې ولیکئ د مثال که نور معلومات پکې هم نه ایمیل هم لیکئ مثلا لیکم m.faruk at gmail.com ګوره دا رقم دی اوس هر یو داسې لاړ شي په فوټ نوټ کې به دا هر یو کې ورخپلی راځي ګوره دلته هم مثال کولی شي پیج نمبر هم دلته ورکوي اته هیډر ته مثال د راځم ورته شیر ته پیج نمبر یې ګوره پیج نمبر عمومي ځینې اکثر خلک یې لاندې ورکوي ګوره پیج 2 سو دا رقم لاندې راځم ګوره پیج 3 سو ګوره دا رقم هر څومره ښکته کېږي لاندې تاسو شي کېږي دا تاسو ته راځي څومره پیج تاسو ولرئ ټولو کې دا شی کېږي دا راځي راځم هیډر دا بیا هیډر ټیب باندې راځم ګوره ګوټو بوزه په هیډر کې ولاړم دا ما فوټر ته بوزه ګوره اوس ما فوټر ته بوتلم زه بیا ته ماته همدغه پیج کې بیا ته فوټر هغه ته هیډر ته بوزه ګوره هیډر ته بیا هغه لپاره استعمالیږي او که چېرته مثال دلته فوټر باندې کلیک کوم دلته ګوره ډیفرنس فرست پیج ده حوالی پیج کې مثال بل لکه راغلم نو کلي پیج تش راولم فرض کړئ هېڅ لیکل پکې نه کوم نور کې چېږي نو ټولو کې به چې لیکل یو شي ګوره دویم پیج ده که نه ګوره دویم پیج کې دا راغی ګوره ښه هیډر فوټر هم شته ګوره اولني کې چې هم شته ګوره درېیم کې هم شته همدا رقم څلورم پیج کې ګوره هر څومره ښکته کېږي شته اولنی فرست پیج چې څو ډیفرنس ځکه ما ډیفرنس باندې ما کلیک کړ بیا راځم ته هیډر باندې درېږم ټایپ کې دلته راځم بیا ته وایم نه صحیح ده
اډ چې دا اډ ګوره چې دا ډیفرنٹ اډ ان ایون ما کې چې دا کلیک ورته وایي مثال اډ مثال دغه مثبت یو رقم ته راسي او د هغه د تاک دی بل رقم راسي اوس دا ګوره هغه د ګور پیج 1 ده که نه هغې ته ګوره مونږ په هغه ورکړي ته ګوره مونږ هېڅ شی نه دي ورکړي ته هېڅ شی مې د لیکل پکې نه کومه فرض کړه که لیکل پکې وکړي مثال بیا نور لیکل لازم مثلا د لیکمه زه دې کې لیکم مثلا لیکم A B C چې تاسو پرې پوه شئ لیکم A B C ولیکه ګوره دې بلې کې دا شته ګوره بل دا راځم ګوره بیا A B C ګوره دا رقم ته اډ او چې کې مثال ایون کې مثال مثبت او منفي کې دا رقم تاسو تغیرات په پاڼو کې راوستل کې منفي پاڼې یو رقم ته لیکل راوستل غواړئ یو رقم ته کې او مثبت بل رقم ته کې دا سکیل ویډ ډاکومنټس کې چې مثال دینه کلیک لري کو دا خط مونږه اندازه غټو کو دا هم غټیږي دا هغه ورسره غټیږي کو دا نه کو مثال دا نه غټیږي نو دا خو اوسو اعظم بل چیرته انسرټ ټیب ته بلې کې چې دا بل لیکل ساده تر واړو हाँ चीज़ देखो नॉर्मल लेआउट शक्ल रखते हैं नॉर्मल का वो सब इंटर टैप के उसरा चीज़ वो द वर्ड आर्ट चीज़ हाँ दा हम लग कहते हैं वो निदा निकल चीज़ की तस्वीर पर शक्ल करा हुई है मसलन कि मैं देखो चैनल नहीं मसलन कि मैं आज د یوټیوب هغه کار ته به مو یو کار وکړو که نه یار دا ګوره ما راوسته ګوره خپل د یوټیوب چینل هغه مې ولیکو نوم مې ولیکو ګوره داسې لورې ځینې هم ښکارېږي که دې کې دا شیپ هم خوښ نه نور شیپونه پکې راولئ مثلا ګوره چینج ګوره چینج شیپ کې راوله ماته ګوره دا رقم دا اوس رنګه کوم ډېر تاسو یې خو پې پوهېږئ مثلا ورته هم دا رنګ ګوره اوس که چېرته مثال دې کې مثال مونږ هر رقم رنګ ورکولی شو دا رنګ شیپ هم خوښ نه وي مثال بل شیپ کې راولو دا رقم ده ګوره مثال ایډیټ په خپله مثال هغه تغییر پکې هم راوستی شئ اوس که چې تاسو وغواړئ زه ورته یې مثال ورته ټول ما ټکس مخکې مو ولوستل مثال کوم رنګ یې بارډر سره کوم لیکل یې سره کوم څه دا ټکس و دا د بارډر آوټلاین شیانو دا مخکې مو ولوستلو آرټ چې دا هم لکه دا ټکس هغه دی چې مثال که چېرته موږ وغواړو یو ډیټا لرې ځینې هم یو کس وویني نو د هغې لپاره ښه راځي دا راځم ډیلیټ کومه بیا راځم انسرټ ته دې راځم پر چې ده ګوره سیګنیچر لاین ده سیګنیچر لاین څه معنا زه راځم دې پېښه راځم کنټرول او ایډي ډاون کلیک کومه بس دې کې تشتي ته کال راځي کنټرول ایډي ډاون چې کوو ډایرکټ اخري هغه ته موږي دا که چې هغه وخت کې استعمالي مثلا دغه ډیټا تاسو خو چک کړه دلته تاسو غواړئ د څو کسان نومونه راسي چې هغوی دا ساین یې کړي اپروول هغوی تاسو اخلئ په هارډ کې مثلا راځم کلیک کومه راځم سیګنیچر لاین کې سیګنیچر لاین کې مثلا زه خپل نوم لیکم محمد امجاد فاروق مالک ځای ښه ده C4 چیف آف سټاف چیف فاینانس افیسر ایمیل لیکي مثلا ایمیل هم لیکم او یا شیټ پاس لاندې پاس راغلی و کنټرول ایکس هلته راغلی دا هم بیا کنټرول ایکس یې کټ کړه ته هلته شوی کنټرول وي پیسټ کړه ګوره دا رقم نه ګوره راغی دا رقم دلته تاسو بل کس نوم مثلا دا بیا غټه وړه کې کولی هم تاسو شئ دا رقم غټه وړه کې کولی چینج مثلا بل چې ته وړی هم شي دلته غواړئ بل چا نوم ولیکئ د هغه ساین هم واخلئ دا رقم ته ګوره د ساین لپاره یو ځای پیدا کړي درته تاسو لپاره بل یې کې چې دا object چې کې مثلا دغه ایکسل پروګرام کې مونږ کار کوو مونږ د ورډ پاور پوینټ یا نور چارټ ګرافیک د رقم نور هغه دي مثال دغه غواړو هلته پکې کار وکړو هغه ډیټا دې مونږ ته شی سي دلته مونږ ته دې راسي هماغه اپشنې دې پې ټولې اپلای سي نو هغه وخت کې بیا مونږ شی کوو دا دلته مثلا د ورډ کې مثال دا اوپن کومه چې اوپن کړمه د ورډ ډیټا چې ده هلته زه پکې کار کوم ورډ کې ګوره مونږ د څه شي کې ایم ایس ورډ پروګرام خلاصېږي دا ډیلیټ کړو اول ډیلیټ شو object مثلا پاور پوینټ سلایډ چې جوړه یا بل شی جوړه ګوره مختلف ډراوینګ دا ګوره ډېر زیات هغه جوړ دی ورډ ګوره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا اوکې کوم
ګوره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کې چې لیکل اوس کېږي پکې مکمل دی ورډ هغه دی ګوره ورډ پورټ اپشن هم دی مثال لیکل شي چې تاسو پکې اصلاح کول غواړئ لیکل کول غواړئ مثال ولیکئ څنګه دې باندې کلیک کړئ نو شي کې دا ورډ لیکل دلته راغلی نو تر کوم د پاور پوینټ نور شان لیکل هم تاسو ته راوستلی شئ د بیت ډیلیټ ومه بل دې کې یو شی پاتې شو چې هغه دا خو خلاص ورځو سیمبول مثال یو ایکویشن دا چې کوم ایکویشن کې چیرته مثال ایکویشن راولو نو ایکویشن څنګه مې راوستل شي ګوره دا کوم مختلف ایکویشن دي باندې چې ګوره کوم ایکویشن تاسو راوړل غواړئ ګوره دا د بل نوې شیټ والم چې دا لازم انسرټ سیمبول ګوره ایکویشن دا نو څه کلیک ګوره مختلف ایکویشن دي ګوره ایکویشن موږ ته راغله کوم ایکویشن تاسو غواړئ دا ایکویشن ټول شي کې هغه تاسو اپلای کولای شئ دې باندې ګوره دا صرف ټاپک ایکسپریس مثال ولیکئ دوه دا رقم د ایکویشن اولی مثال خپل اپ کې اضافه کړئ او بل دې کې څه ایکویشن دي دا ایکویشن چې په کومه ایکویشن کلیک وکړو نو دلته موږ ایکویشن هغه خلاصي ګوره بل ایکویشن مثال لینر سره کوم راولي ان کې سره کوم دا مثال د رقم دا نور ایکویشن راولي تاسو مثال هغه نو غواړئ دا غواړئ مثال هغه نو غواړئ لینر غواړئ د مثال خبر لیکو دا که د مثال افشا چې موږ لیکې نو مثلا د لیکنه 2 او دې به سره راغی x یو لکه هغه چې موږ ډرا مینو کې ښکارو که ما رقم ګوره دا رقم سره څلور دا لیکنې کوم په تاوان دی دا کوم په تاوان لیکم د دوه ګوره تاسو لیکلو کې رقم راځي مثلا خوښ نه ډیلیټ کوئ مثال ګوره اریز پاکول کورکټ کا سره کوم کلیک کوم مثال کورکټ کیږي بیا کلیر چې کی دا مکمل چې کی پاکي ګوره اب کله چې مثال د مثال به لیکم یو یا مثال رقم یو حرف لیکي چې تاسو مثال لیکئ نه سئ د په ایکسل پروګرام کې لکه دا ګور الفا تاسو نه لیکئ نه شئ کنه دا څنګه انسرټ کړئ دا چې کې الفا ګوره لاندې راځي او الته کوم پاس راځي موږ راوسته پرې کلیک کړم دا ذکر دراره دا خو دې خو کوم خو دا کوم تاسو چې کوئی ایکویشن تاسو شان تاسو کولای شئ بل سیمبول به راځم انسرټ ټیب ته سیمبول دا سیمبول ما چې کلیک کړئ ګول هغه سیمبولونه چې موږ تاسو ډېر یوز کوو په خپل ژوند کې هغه کوم مثال هغه ټول دلته ګوره راځي ګوره دا رقم کوم یو سیمبول نه خوښ ده مثلا دا سیمبولونه خوښ نه دي ګوره دا هم شته دي دا رقم ته دلته هم ګوره نور سیمبولونه شته دي ګوره پی مثال کې راوړل دا رقم کې راوړل ګوره مختلف سیمبولونه دي چې مثال کوم سیمبول خوښ ده هغه سیمبول باندې کلیک کړئ تاسو خپل پروګرام کې هغه سیمبول اضافه مثلا دلته دا سی لږ انسرټ کوم چې انسرټ کې ګوره سی راغی ګوره څه شو دا ګوره سی راغی دا مثال کې چې ته دا زبان کوه دا هم او چې ټیپس کې چې دا موږ غټول هم شو دا کوم سیمبولونه شان تاسو کوم سیمبولونه د دې سیمبولونه خپل په وګورئ او که بیا هم څه ستونزه لرئ څه هغه لرئ ماته کمنټ وکړئ انشاءالله هغه ستونزه به هم زه حل کړم د الله پاک په مرسته سره باقي هم په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ